أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أيتا سكمان كويش داخل بشي جنتا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او حال دا چی تروس پوری ندر آغلیتا ستا حال دا کسانو چی تیر شوی دی مخکستا سنا حدیثی کو صلی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بیانی چی پا تکلیفونو بصبر کوئینو جنت تمزی ایستا سو دا گمان دی جنت تم داخل شی ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وحال دا دی چی لا دروس پوری پتاسو خواقشان حالات ندی راگلی کم چی و بخانو راگلی و بخانو خلقو خودیر امتحانات راغلي دي ډیر تکلیفونه به راغلي او هغه صبر کړو او تا خو صبر هم نه کړی او زه جنت ته ځم مستهم البأساء والضراء رسیدلی او هغه ته تکلیفونه په مال کې او تکلیفونه په بدن کې په خانو ته ګور دومره سخت به راغلي او زلزلوا او خوځولې شي الله په دې مصیبتونو کې سم خوځولې او جړقولې حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله تردی چې وبویل پیغمبر واکسانو چې ایمان راوړ او داغه په ملګرتیا کې کله به مرسته د الله یعنی ارمانونه به د الله د مرستې شروع کړي کله به راځي هغه مرسته تکلیف په بدوم ډیر شو پیغمبر به وي داغه ملګرو به وي چې الله اوس هغه مرسته زمونږ وکا تکلیف به ډیر شي ألا إن نصر الله قريب يقينا مرستد الله نجديدا الذي بدي مبارك ميشكي دا طول مؤمنان مرستو كي او بكمجي كي چم دا مسلمانان سر ظلم كيگي او مسلمانان کمزوري کمزي كي رب العالمين دي دا وي بدي مبارك ميشكي مرستو كي يسألونك ماذا ينفقون تپوش كي دويتانا پیغمبر چي سشي خرج كي اوس دا بل مسله الله راوړي مال به کم ځای کې لګي په کومه طریقه به لګي شریعت کې خدا نه دي چې هر شی لګاوه سدي مخې لري سدي زړه غواړي هغه لګاوه او چاله چې ورکه نه شریعت ته دم خولې ده چې مال به کم یو لګي او به ته دم خولې چې پچا به لګي قلت ورتوایا ما انفقتم من خير اغه چې تاسو خرج کوئ سمال فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل نو د پاره د مور او پلار او خپلوانو او یتیمانانو او مسکینانو او مسافرو دې په دوی باندې خرچې کوي وما تفعلوا من خير او هغه چې تاسو کوئ سنیک عمل فإن الله به عليم یقینا الله باغي باندې پوه دی كتب عليكم القتال فرض کړی شی دې پتا سو باندې جنگ د کافرانو سره او هو کرو لكم او دا بدلږي پتا سو باندې یعنی طبيعت دې سي د انسان د انسانانو طبيعت بدګني دا نه چې یعنی مؤمنان د عبادت سره او د الله د حکم سره بغض ساتي او دا به بدلږي نه الله دا جنگونه لکه د انسان نه خو اگر که فرض کړی شی دې پتا سو باندې وهو كره لكم دا بدلگی بتاسو وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم او کی دی شي تاسو بد غنی یو شی او حال دا چې هغه فائدہ منی تاسو د پاره وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم او کی دی شي تاسو بخ غنی یو شی او هغه بدی تاسو د پاره الله اکبر حقیقت هغه الله تعالی چې کوم شي کی فائدہ ده او کوم شي کې نقصان دی کله مونږ ته ظاهره کې فائدہ ښکاري به کې نقصان او کله مونږ ته ظاهره کې نقصان ښکاري به کې فائدې والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله پويږي او تاسو نه پويږي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کې دوی ستانه په بار د میاشتو عزت منو کې د جنگ کولو نه باغی کې سلور میاشتې عزت منی میاشتې چې بدی کې جنگ جګړې بالکل منع ذو القعده او ذو الحجه او محرم او رجب دا سلور میاشتې چې دې ته عزت منی میاشتې وي الشهر الحرام د دې آیت نازلې دوه مختصر هغه وجه ته ذکر کما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ډله لګړي یو سریه لګړي یو جماعت لګړي او پاګه باندې مشر کړو عبد الله ابن جحش رضی الله او د مکی ته نږدې علاقې ته لګړي
هلته چې دوی کافرانو سره مخامخ شو هغوی طائف د طرف نه روانو نو دوی ته 2 کسان ووجل او سوخاني ته واغستو او بعضې روایتونه کوي چې دا په اسلام کې اولنۍ غنیمت او دا د رجب اولنۍ ورځ وه رجب په هغه میاشتو کې دغه څلورو کې بس مشرکانو له جوړه شو دا تاسو وایي چې موږ مسلمانان یو تاسو څنګه د الله د حکمونو لحاظ نه کوئ دا خبرې شروع کړې الله د آیت نازل کړو چې تپوس کې چې په باره د عزتمنو تپوس په باره د میاشتو عزتمنو کې کوي چې دې کې جنګ کول څنګه دي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کی دوستانه په بار د میاشتو عزتمنو کې د جنگ کولو نه پاغي کې قلت ورتو یا قتال فيه كبير جنگ کول پاغي کې لوی ګناه ده خبره صحیح ده جنگ نو کول پکار دوی طرف نه اقدام نو پکار خدا ووري وصد عن سبيل الله وكفر به مگر خلق من کول د الله د لارې نه او کفر کول باغ والمسجد الحرام ومن كول خلق د مسجد حرامنا واخراج اهله من او استلد حق دارو د حرم دا غینا اکبر عند الله دا خو ډیر لوی ګناه ده پنځ د الله والفتنه اکبر من القتل او شرک کول ډیر لوی ګناه ده د قتلنا او تاسو یو خبر راټینګ کړی د سیده نو پکار او شو دا غوینه رجب په میاشت کې غوی جنگ وکړو او دغه 2 کسانی وجه خدای تاسو چې څومره ګناونه کړی دي ته نه ګوري دا باجره پاسي کنه کچه ته ګيري والا یا یو عالم یا یو قاری غریب خطا شي نو بس دی بدا د زمکه عثمان یو کې دا ولې او دا څنګه نه صحیح ځای نه ګناه شي خطا شي ورته چې ګناونه ګوره ته خپل ځان ته نه ګوري ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا او همیشه به دوی چې جنگونه به کوي تاسو سره تر دې چې واپس کی تاسو د خپل دین نه کده دوی وسبر شي د کافرانو همیشه کوشش ته وسم در روان دي چې د مسلمانانو په ست طریقه د خپل دین پریدي ولیا بالله الله دې په دین باندې مضبوط ساتي ومن يرتد منكم عن دينه او سوق چې واوړي دوستا سونه د خپل دین نه فيموت بیا مرشو وهو كافر په دې حال کې چې کافری فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره ودغه کسان برباد دي عملونه دا غوي په دنیا او په آخرت کې اولئک اصحاب النار او دغه کسان ور والدي هم فيها خالدون دوی په باغی کې همیشه ان الذين امنوا يقيننا كسان چی ایمان راوړل دي والذين هاجروا وكسان چی هجرت کړي دي وجاهدوا في سبيل الله وجهاد کړي دي په لار د الله کې اولئك يرجون رحمت الله دا کسان امید لري د رحمت د الله والله غفور رحيم او الله بخون کې رحم کون کې دي يسألونك عن الخمر والميسر تپوس کی دوستانه په بار د شراب او جواری کی او د بل مسله الله بیان ځکه چې شراب او جواری د چې کله په معاشره کې نو دغه معاشره به نه برابرۍ بل مسله به کتاب بیان چې د کم شي ضرر زیات او فائدې کمی ناغه به پرې دي ته به نه ګوري چې دې کوم فائدم ده او دې ته وګوري چې نقصان یې څومره دی قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس توا پدې دوانو کې خلوې ګناه ده او لګي فائدې دي د خلکو د پاره ګور په جواری کې او په شرابو کې ګناه ډېر ده دا خبره صحیح ده چې فائدې پکې دي فائدې پکې سې دي لکه مثال کې په شرابو کې فائدې ده حراموالي نمخ کې دا وجه اډو کې مضبوطی په دې سره غمونه او خفګانونه په ختميږي جنسي طاقت په ډېریږي پیسې په خلک ډیر ګټلې شي خدا الله سوي ګورا واثمهما اكبر من نفعهما او ګناه د دې دوانو ډیر لوی ده د فائدو د دینا فائدې ته موږ ور دي دغه چې ګناه به څومره ده ويسالونك ماذا ينفقون وتپوس کې دوی ستانه چې څه خرج کې دوی ور مخ کې تپوس شو چې د کم مال نه خرج کې حالته دا بیان شو چې ما انفقتم من خير حلال مال به خرج کې پچا به خرج کې اغم بیان شو اوس دې کوي چې سبا خرج کې د مال کم برخه به خرج کې
قل العفو ورته زیاتی مال به خرج کې مطلب دا دی چې بیخکنی به د مال نه کې درمیان روی به کې او د حاجتونو نه زیات چې کوم ستاسو سره مال لې هغه به صدقه کې بعض علماء چې دا حکم په اول کې فرض و بیا په زکات فرض کېدو سره اوس دا مستحب دی صدقې خو هر وخت کې ورکول پکار دي خو دلته دا مسله واضح شوه چې د کم مال نه نو کم چې ستا د ضرورت نه زیات دی ستا چې کوم اهم ضرورت دي هغه به د الله په لار کې ورکړي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة دغشان بیانی الله تاسو ته حکمونه خپل د دې لپاره چې فکر وکړئ په بار د دنیا او آخرت کې ويسألونك عن اليتامى او تپوس کوي دوی ستانه په بار د یتیمانانو کې دا بل مسله ده اوس یتیمانانو مسله بیان شو دا امت چې ده خو د مجاهدین امت ته په دې کې به یتیمانان ډیر الله اوس د یتیمانانو مسله بیانوي دا ګوره هغه وخت الله د آیت نازل کو الته الله قرآن کې زی په زی دا خبره کړې ده چې د یتیم مال به نه خوري نو صحابه کرام سره چې به کوم یتیمانان هغوی به سیر کو د هغوی طعام به جدا کو او خپل به جدا کو د دې لپاره چېرې چې زمونږ نه زیاتې ونه شي او د دوی دا ونه خورو یا کمې ونه شي نو د یتیم د مال سره به خپل مال نه ګډ کوو الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کو چې نه خیر دی تاسو یتیم سره مال ګډ کولای شي د دې لپاره شرطونه بیان کړل چې په دغه طریقې سره خو د یتیم معلوم ځای کیږي تاسو هغه ځای کیږي نو ځکه الله دا حکم راولېږي قل اصلاح لهم خیر تو اصلاح دا غوی د لپاره غوړه ده وان تخالطوهم فاخوانکم او کچری تاسو ګډون کوي د دوی د مال سره فاخوانکم نورون دي تاسو جایز دي خبره نه والله يعلم المفسد من المصلح او الله پیجنی فساد کون کې جدا د اصلاح کون کې نه په کوم نیت تاسو ګډوي او د مال مکس کوي الله یې غماته پته ده ولو شاء الله لاعنتكم او کچته غوښتي الله نو خامخا به تاسو په مشقت کې اچولي یعنی کله دا حکم نه ورلګل یتیم لم جدا ډوړي په خوله ظالم جدا په خوله او دغه طریقه نو تاسو په مشقت کې پریوته خدا الله رحم دې چې په مشقت کې تاسو وانه چولې ان الله عزیز حکیم یقینا الله غالب حکمت والده ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن او نکام کوي د مشرکو خزو سره تر دې چې ایمان راوړي دې کې دا مسله بیان شو چې د مشرکانو د خزو سره مسلمانان نکاح نشي کوله او دغه شان مسلمانان خزي د مشرکانو سره نکاح نشي کوله الا اهل کتاب او د اهل کتاب مسله روانه ده يهود او نصارا خو پای کوم دادی چې دا غوي زنانه زمنګ د پاره حلال دي زمنګ د غوي د پاره نه د اهل کتاب زنانه زمنګ د پاره حلال دي په دې شرط چې زناکاری نه او پاکي دا جایز ودلته مساله د مشرکان زمنګ د پاره په یو حال کې نه دي جایز ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن او نکاح مکوي د مشرکو خو سره تر دې چې ایمان راوړي ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم او خامخا وینز مؤمنه غوردا د مشرک آزاد خزینا اگر کتا سو په تعجب کیا چي مال یا خایس لاوي دلته دا مسله بیان شو چې د مشرکینه هغه وینز مؤمنه غوردا اگر کا هغه مشرک سره معلوم ډیر دی خیسم ده ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا او پنیکا سره مور کویلونو خويندې مشرکانو سړوتا حتى يؤمنوا تر دې چې ایمان راوړي ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم او خامخا یو مری مؤمن یو غلام مؤمن غره دې د مشرک آزادنا اگر که تعجب کې چې تاسو اولئك يدعون الى النار دغه کسان دعوت ورکي ورته
والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه او الله دعوت ورکی جنت او بخانیت په خپل حکم سره دې ایت د وزیشو چې رښتې به د عقیدې او د عمل تابع تبه دې نه ګوري چې الګ پټې سمره زمون خلک یا ته پوښ کی پټې سمره او ډایرکټ نسب ته پوښو کی او خایسته ګوري او د جنې خيسته او نه بنیادی مسله عقیده او عمل له ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون او بیانی الله آیتونه خپل خلق ته د دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي ويسألونك عن المحيض وتپوس کې دوی ستانه په بار د حیض کې ګور د مشرکانو تذکرو شو چې هغه پلیتی هغه باطینی پلیتی نو دې سره تذکره د هغه زنانره چې هغه حایزه ده خنو دا کوم نجسه ده نه الله وی چې دا د دې دا ناپاکی دا باطینی نه ده دا خو ظاهری ده نو ځکه د حیض مسله راوړه تپوس کې دوی ته نه په بار د حیض کې قل هو اذى ويد زر رسول کی گندگی دا فاعتزلوا النساء في المحيض بجدا شید زنانون په حیض کی ولا تقربوهن حتى يطهر او من نږدې کېږي دوی ته تر دې چې دوی پاکي شي د حیض په ورځو کې د زنانه سره کورواله منلې او د کورواله نه علاوه چې سړي هغه جایز دي زمونږ د امت وكذلك جعلناكم أمة وسطا زمونږ د امت درمیانه دي منګه افراط او تفریط نکو يهود و نصاراو يهود به دا طریقې کوله چې د حایزه زنانه به بالکل جدا ساتل او د زناورو معاملات نه غوي سره کول نصاراو به سره په ګندګي کې کورواله کو زمونږه مسله په منځ کې ده چې کورواله به سره نه کېږي چې ګندګي ده او د کوروالی نه علاوه چې سدي هغه جایز دي فاذا تطهرنا نكلچی خزا خب نكلچی دا زان خپاکی فاتون من حيث امركم الله نبي رازي دوی تدا غزين چې الله تاسو ته حکم کړی ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين یقینا الله من کید توبه وسن سرا او من کید پاکی کون کو سرا نساؤكم حرث لكم خزيستاسو فصل ديستاسو دپارا فأتو حرثكم أن شئتم نراتك ويقبل فصل تبكم طريقة جستاسو خوخي دا ایتر نازل شو چی یهودو دا خبر مشهوره کړی و او په دې مدینه کې خو یهودونو د انصارو دا غوینه دا خبرې زده کړی هغه دا خبره مشهوره کړی و چې کله یو سړی د خزي په مخې طرف کې د شان نزدېکت کوي یعنی خزر کورواله د مخ کې نه کوي خو په طرف د شان کوي او دې کورواله په مخ کې ځي نو دا به غوي چې د دې سړي بیا بچی چې کم پیدا کیږي دا غوي سترګې کوي او دا ناروا دي الله د آیت نازل کو چې خزي استاسو دي خپل خزو ته څنګه راتک کوي خو مخ کې دوی من ايذ امركم الله دا غزنه چې الله تاسو حکم کړی یعنی کوم څه چې الله منه کړی دا غین علاوه الله سمنه کړی د حیز په ورځو کورواله د سلوختي په ورځو کورواله د شاده طرف نه کورواله په دوبور کې د دین علاوه چې په سترې کوي انسان د خیر سره ملاويږي نو دا جایز دي وقدموا لانفسكم مخکی ولګي د خپل ځانونو د پاره وقدموا لانفسكم په دې کې دا خبره کوي چې اصل کې د خزي او د خاون رشتہ خو دې لپاره چې انساني نسل باقی پاتې شي په منځ کې به یو زمینی فائدہ راځي چې خون به کوم سړی اخر نو دلته الله وی چې دې ته به کوم سوچ کوي صرف دې خونه غستو د لپاره د خو سره مې ملاويږي بلکې د اراده ساتي چې الله مال نه کمل اولاد راکړي او د دین خدمت وکړي د سينور ډېر دینی فواید دي چې انسان ته کله سوچ وکړي واتقوا الله واعلموا انكم ملاقو او ایریږي د الله نه پوښي چې تاسو به دا سره ملاويږي وبشر المؤمنين او زیر ورکا ایمان ولوتا
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم او مگر زوی نم د الله هدف د پاره د قسمونو تاسو ان تبروا چې تاسو بنی کینه کوي او تتقوا او تقوا بن کوي او تصلحوا بین الناس او اصلاح بن کوي د خلکو په منځ کې دبل قانون الله بیانې چې الله د نوم تعظیم او اکرام کوي او د دین او غرض ما جوړو چې بس په مخه قسمونه خوري او به باز هغه دي چې قسم دې لپاره خوري چې د او د نیک عمل په منځ کې رکاوټ شي الله وي قسمونه مخوري د الله د نوم نه ټوغي ما جوړوي هدف ته ما جوړوي او به په دې کې چې نیکی بنه کومه تقوا بنه کې نو اصلاح بنه کومه که باز قسم وره په الله مې قسم کې ځپلانی کړل ګور الله نوم دې لپاره استعمالي چې رښتیا پرې کوي دی الله دې منو کړی زما د نوم عزت کوي والله سميع عليم والله يريد كيفه هدي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نراغيري تاسو الله پادتي قسمونو استاسو در الله رحم دې چې الله په لغو او په پالتو قسمونو هغه عادتي غونته کینی کینو سړی خصوصا د عربو د عادتي والله لا والله بالله نو د بازو اسی عادتي الله په دې رانیونه کوي ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم مگر رانی ستاسو پاغه چې کړي زړونو ستاسو د زړه میرادي والله غفور حليم والله ډیر بخون کې صبرناک دی للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر د پاره دا کسانو چې قسمونه کوي د جدا کېدو د خپل خزونه انتظار دی د سلور میاشتو فإن فاءوا نكچرت دویرا وګرځیدل د قسمنا فإن الله غفور رحيم يقينا الله بخون کې مهربان دی بل مسله دی لا دا موږ تفصیلی درسونو کې بیان کړی دا هغه ته واپس شي خودلته به اختصار وکړو د قسمونو باس روانو دا به یو بل قسم الله ذکر کو اوس یو سره دی قسم یو کو چیزه به خزي ته نه نږدې کېږم او دا قسمی د سلورو میاشتو نه د زیاتی مودې وکړو یا د دې مودې تعیین ونکړو یعنی زما د قسمی چې به خزي ته نه نږدې کېږم او څه ونه چې څومره وخت پورې یا دا و چې 15 میاشتې یا 6 میاشتې قنوس مسکو الله وی سلور میاشتې انتظار وکوي سلور میاشتې انتظار وکوي کډیر واپس شو د خزي ته د سلور میاشتو نه مخکې نو د قسم کفاره به ورکړي او که سلور میاشتې پوره کړو به د خزي سره نږدې شو نو کفاره پې نشته ځکه چې هلته سلور میاشتې قسم یې کړی دی بیا به کفاره نشته او کم چې همیشه د پاره دی دته موږ وایو چې وایي داسې نه کېږي سلور میاشتې بعد به موږ راګیر کړو دا خو مزې شو سړی به قسم وخوري او ښځه به ژوړنده کړي کال او 2 کاله ولې که ولې ما قسم خوړلی نه دی به راګیر کړو موږ چې راشه وروره اوس یا دې ښځې ته واپس شه دا ښځه ځان سره بوځ او بس دی او یا به د محکمې ته او قاضي ته هغوی ته به واپس کېږي که دی په دې باندې راضي نه وي نو بیا دا ښځه دې ازاده کړي ځکه چې داسې طریقه شوه چې ښځه یې تړلې ده وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم او کچری اراده د طلاق وی کړي نو یقینا الله اوریدونکو په ذات به طلاق ورکړي نو ښځه سره جوړند ساتي والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء او هغه زنانه چې طلاق کړي شي انتظار وکړي په خپل ځانونو باندې 3 حیزه او د طلاق شو خزو عدت بیانې یو خزر چې حیز راځي آزاد ده حامل نه ده نزدېکت ورسره شوی کدی ته خاوند طلاق رجعي ورکی یو طلاق یا دوا نو د دې عدت بدري حیزي موږ به دا و چې نزدېکت ورسره شوی ځکه چې کوم خزر چې نزدېکت نشي نو پاغي باندې عدت نشته طلاق خدا غزنانه چې حیز راځي آزاد ده حیز چې نه راځي دوی مسله به مراشي حیز راځي آزاد ده حامل نه ده ځکه چې د حامل خزي عدت هغه د حمل چې کله د حمل وزيګو ماشوم پیدا شو هغه وخت پورې
او نزدیکت ورسره نه شوی نو دا به 3 حیزه انتظار کوي. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن او ندی حلال د دوی د پاره چې پټ کی هغه څه چې پیدا کړی دی الله پر رحمونو د دوی کی کچرته په خېټه باندې صحیح نو پکار داري چې دا خپل حمل راخاره کی او پټی نه کیږي د پټولو سره خو نسبونه تبا کیږي او نسلونه او خاندانونه ګډوډ کی. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کچری دوی ایمان لري یعنی دا خزي کچری دا خزي ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې. وابعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا او خاوندان د دې خزو ډیر لایق دي په واپس کولو د دوی په دې مدته د عدت کې کدوې غواړي اصلاح لره. ګور اولنې طلاق او دویم طلاق د دې نه بعد 3 حیز عدت ته د دې عدت څه فائدہ ده؟ د دې عدت د فائدہ ده چې ګورلته دا حکم الله بیان کړی او را بشي چې کله یو سړی خپل خزي له طلاق ورکي اولنې او دویم بیا په دې سړی د زنانه بم د دې سړی په دې کور کې او خرچه وبم کوي دی د عدت پر دوران کې سوجري چې د خزه به د خاون په کور کې هغه وجدا ده چې د خزه به ځن سنگاري ځان به تیاری د خاون مخې ته باوړي راوړي نکیدي شي خاون په ځل کې سره شي یا د دې په ځل کې سره شي او بیا د دوی په منځ کې د جوړ جاړي غلار روان شي بیا د دوی په منځ کې اتفاق راشي نو د دې لپاره به د خزه د عدت ورزي د خاون په کور کې تیری. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د پاره د خزو حقونه شتي په شان دا حقونه چې باغوي باندې دي په خيسته طریقې سره ور انصاف ول شریعت ته د سړو حقونه شتي نو د شان د خزو حقونه شتي. وللرجال عليهن درجه او د سړو د پاره باغوي باندې اوچته درجه ده. والله عزيز حكيم والله غالب حكمة والده. الطلاق مرتان طلاق رجعي دو پیری ده. جاهلیت په زمانه کې به سړو خزو ته بشمار طلاقونه ورکو کله سل 50 ورکو ټوګه دی جوړ کړو. الله دلته مسله بیان کړه چې رجعي طلاق د دوی رجعي مطلب سره یعنی چې خزه تی بیا واپس کولای شي واپس هغه دو طلاق دي. فامساكم بمعروف او تسريح باحسان نو ساتل دي د خزي په خيسته طریقې سره یا پرې خود دي په خيسته طریقې سره. د دې عدت پوری دوران کې کدا خزر واپس کې نو په خطرې کې سره را واپس کې په خطرې کې سره دې لپاره بندر واپس کې چې به تنګوم او کپری دي نو په خطرې کې سره پریدا. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا او جایز ندی تاسو د پاره چې واخلې دا غمل نه چې تاسو ورکړې دی هغه ته سشي. ولته الله دا مسله بیان کړی چې یو سړی خپل خزیله طلاق ورکړي نو بیا به هغه هغه مہر هغه به بیا نه او د مہر مسلم را روانه ده چې کله به نیم ورکړي دی خزیله کله پورا ده خدا چې نزدېکت وسره شی دی به پورا دی به ترې نشي اغسته. الا يخاف لا يقيم حدود الله مگر کيريږي خزو خاون چې وبنکی پابندي د پولي د الله. فإن خفتم الا يقيم حدود الله نو کچری تاسو یریدي چې ومن درې دوان پولي د الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نو نشته دی ګناه په دې دوانو په غمال کې چې په بدله کې ورکی خزا غمال لرا. د خلع مسله ده په بدله کې خزه مال ورکي اولا لوی دي سړی ته کني چې تب سنالي درې خزینه هغه چې خاون په خپل طلاق ورکي او کله دې سیم کې دې ته خلع وي چې یو سړی طلاق سوچ نه ده او طلاق ورکي او خزه ځان آزاد ول غواړي او دغه د پاره وجه بیانې چې نور زما د خاون سره گزاره نه کیږي او نو بیا خاون کوله طلاق ورکي او دا وته چې زما مہر به مال واپس راکې یا بل څه شی وته او چې دغه مال راکې سم مقدار وته مالو کې نو الله دې کې بس حرج نشتی. تلك حدود الله فلا تعتدوها دا پوری د الله دی نو متیریږي د دینه. ومن يتعد حدود الله او څوک چې تیر شي د پولو د الله نه فاولئک هم الظالمون نوم د کسان ظالمان دي. فإن طلقها
نو کچرته طلاق ورکو خزي تدریم طلاق اوس ګوره دریم طلاق او دلته دا مسلم یاد ساتي دا درې طلاق په یو ځای ګوره درې نه واقع کیږي په یو مجلس کې وسړی خزي ته وځي تاسو سل پیری طلاقونه دا سل پیری طلاق شو یا زه درې پیری طلاقونه درې کاني نه دا یو پیر طلاق کیږي وځي دا چې ګوره الله دا وقفم دې د پاره ور کړی دا عدتم دې د پاره ور کړی درې عزت چې دا خزي خاوند ته موقوف ملاو شي دوی ته موقع بالکل واخلي وی سینه پکار او دغه مسله کمزوري ده د دلیل پرنا کې او د عبد الله بن عباس رضی الله عنه مشهور روایت په صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د عمر بن خطاب رضی الله په خلافت په اولنی دور کې نو دا درې طلاق په یو مجلس کې دا به یو حسابې دو اوس ته ګوره دریم طلاق مسله دي خاوند دریم طلاق ورکو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نو حلال نه ده خزاغه د پاره ورستو د دینه تر دې چې نکاو کې د بل خاون سره فإن طلقا نو کچرته طلاق ورکی دغه دویم خاون غیتا فلا جناح علیهما نو نشتی ګناه په دې دوانو ان يتراجعا چې یو بل تر وګرځي په نکاح سره ان ظن ان يقيما حدود الله کدی دوانو ګمانو چې پابندي وکړي د پولو د الله وتلك حدود الله او د پولو د الله دی يبينها لقوم يعلمون چې بیانې د پاره د قوم چې پويږي کورل تر خبره د ساتي یو خاون پر خزل دریم طلاق ورکو بس دا اوس بده دي چې طلاق شوا چې د دینه بعد د خزه د خپل خاون ته نشي راو بس کې دي الا چې دا خزه په خپل مرزي زما دا خبره په ډېر په غور سره ووري چې دا خزه په خپل مرزي بل سړی ته واده شي هغه سړی بیا سوخ بعد په خپل مرزي طلاق کی نو د به دي جوړ خاون تر واپس کی دي دا به شرطونه دي د حلالي ملالي چې کیږي د کرای د سنگان چې د بازو ساتري دي ته د کرای سنگان ویلي د حدیث کې نو دی خلکو باندې لعنت ویل شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ته په هغه سړی باندې چې د چا د پاره خزه حلالي او په هغه باندې د کم د پاره چې حلاليږي د دوانه دوسان دي او د دوانه لعنتيان دي خزینه دریم طلاق ورکړی شو بس دا بیا چې د خپل مرزي او د دې اولیاء امور چې کوم مشران دي هغه اجازه ورکو دا یو سړی ته واده شو او هغه سړی به سوخ بعد پرې خو ده نو به دې جوړ خاون تر واپس کېدی شي په دې باندې به اکتفا وکړو په دې اولنی نشیس کې ان شاء الله باقی به بیا د ماجیګر د منځنه بعد انتظار کوئ ان شاء الله د 211 نمبر آیت نو به شروع کو الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران او حديث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.